السلام علیکم دوستانو، په نوې ویډیو کې یو داسې کار در زده کوم چې تاسو به کولی شئ په کور ناست پیسې وګټئ. 100% کار کوي. زه په خپله له دې ځای څخه پیسې ګټم. نوره هم ډېرې شای طریقې شته، نو د ټولو طریقې به در زده کوم. تر ټولو اول زه تاسو ته یو داسې طریقه درښیم، د دې ثبوت درښیم په ډېرې اسانۍ سره. بس تاسو لپاره د دې زده کول پکار دی. کله چې تاسو دا کار زده کړئ، بیا به تاسو ډېرې اسانۍ سره کولی شئ چې له دې ځای څخه پیسې وګټئ. دې ته وایي بلوګینګ. تاسو به کوئ چې یو ویبسایټ ځان لپاره تیار کړئ، د هغې د ډېرو کمپنیو نه اپروول اخیسته شئ، لکه د ګوګل. څنګه چې تاسو د یوټیوب نه پیسې ګټئ، دغه شان تاسو د ویبسایټ نه د ګوګل په ترو پیسې ګټلی شئ. دا زه تاسو ته درښیم. سایټ ته به تاسو ته د کومه ویډیو چې ښکاري ارنینګ دی، د دې تقریبا په دې باندې ما صرف 3 ورځې کار کړی دی، او 3 ورځې پس ما دغه باندې بالکل کار نه دی کړی، او په خپله په دې کې ماته پیسې چې کم دی، زه پیسې ماته پکې جمع کېږي، ګټل کېږي. د دې ټول معلومات اوس تاسو ته درکوم چې دا څنګه دی. خو ګورئ، د دې لپاره یو فول کورس به موږ تاسو ته زه به تاسو ته جوړوم. یو مکمله طریقه به وي، دا یو څه نه څه به غټه وي. خو تاسو که چېرته صحیح طریقې سره په ورځ کې 2 غنټې یا 1 غنټه ټیم هم ماته راکئ، نو زه تاسو ته دغه طریقه فول در زده کولی شم. بیا به تاسو کولی شئ چې له دې څخه پیسې وګټئ. نو اوس خو تر ټولو اول په دې ویډیو کې زه تاسو ته د دې ثبوت درښیم چې دا څنګه کار دی، څنګه کار کوي. زما ډېر ایډسنس شته، زما ډېرې ویبسایټ شته، خو د دغې ویبسایټ مطلب زما دا و چې تاسو ته یې در وښیم. ورکوټی شان ډېر اسان کار چې زما صرف 3 ورځې کار پرې شوی دی په دې باندې، او په دې نه څومره پیسې ګټل کېږي او څنګه طریقه یې وي، په دې ویډیو کې دا در زده کوم. نو ویډیو به ما سره تر اخره ګورئ. د تاسو سپورټ ته هم زموږ ضرورت دی. نو ویډیو حتما لایک کوئ، کمنټ کوئ، شیر کوئ. د دې ریلیټډ څه هم تاسو تپوس وي، پوښتنه وي، نو تاسو یې ماته کمنټ کولی شئ. اوس مو ورولم موبایل سکرین ته. دوستانو، دلته کې تاسو ته ښکاري دا زما یو ویبسایټ ایډسنس دی چې زما لپاره په دې ویبسایټ باندې ما چې کم دی 3 ورځې کار کړی دی، او 3 ورځې پس ماته په دې طریقې سره تاسو ته ښکاري ارنینګ. ډېر کسان به د دې په باره کې معلومات لري چې ایډسنس څه ته وایي. دغه شان ایډسنس تاسو ته یوټیوب هغه هم درکوي او ویبسایټ لپاره هم درکوي چې تاسو په دې کې پیسې ګټلی شئ. اوس زه تاسو ته درښیم. ګورئ دوستانو، دلته کې تاسو یو خبره په یاد لرئ چې دا ویبسایټ چې کوم دی، په دې ویبسایټ کې زما لپاره 3 ورځې کار مې کړی. نور 1 ورځ هم زه کار نه پې کوم، 1 منټ کار مې هم نه دی پې کړی. او ما ته بیا هم تاسو ته ښکاري چې پرون ورځ $4.5 شوي دي، نن ورځو څه کم $2 شوي دي، او دیس منت کې چې کم دی، دا چې کم دی د 10 ورځو ارنینګ دی، نو $25 ما ته پکې شوي دي. اوس ګورئ، دلته کې دا به ورځ په ورځ زیاتېږي، کمیږي به نه. کله چې په دې باندې زه کار وکړم، نو بیا به نوره هم ما ته په دې باندې دې کې ارنینګ زیاتېږي. اوس د تاسو پوښوم، دلته کې ګورئ، زه ورځم. تر ټولو اول د دې ثبوت زه تاسو درښیم. تقریبا دغه چې کم دی 15 ورځې مخکې یا 15 ورځو نه هم کم چې کم دی، ماته د دې اپروول میلاو شوی و. څنګه به تاسو اپروول اخلئ، څنګه ترتیب وي، د ټولو طریقې زه تاسو در زده کوم. دلته کې ګورئ دوستانو، که تاسو خیال وکړئ، که تاسو دلته کې وګورئ، نو اوس دلته کې تاسو ته ښکاري چې ماته په دلته کې به تاریخ لیکلی وي 15 جان، 15 تاریخ دی دې میاشتې، نن 14 تاریخ دی. ماته ایمیل راغلی دی چې ستاسو ویبسایټ چې کوم دی مونږ اپروو کړو په دې باندې. اوس له دې څخه تاسو پیسې ګټلی شئ. ویبسایټ چې ته وایي، ویبسایټ دلته کې وایي. تاسو که چېرته دلته کې وګورئ، دلته کې ما یو ویبسایټ یو بل هم جوړ کړی دی چې تقریبا 4-5 ورځې کېږي. نو دا ویبسایټ دی وریث خان سکیلز. که دلته راشئ، دغه ویبسایټ دی. اوس تاسو وایئ چې دا خو ډېر ګران کار دی، په دې کې به مونږ انګلیش څنګه لیکو، څه ترتیب به وي. نو دا طریقه به هم زه تاسو در زده کوم. د انګلیش زده کولو تاسو بالکل ضرورت نشته. بیا به هم تاسو دغه شان ښایسته ښایسته ارټیکل چې کوم دی پکې لیکلی شئ ویبسایټ کې، په دې باندې بیا تاسو پیسې ګټلی شئ. اوس ګورئ، په دې ویبسایټ چې کوم دی دا د کمپنۍ نه دی اپروو، ځکه چې دی 15 ورځې کېږي چې ما د ویبسایټ ډیزاین کړی دی. د دې ویبسایټ کنټینټ چې کوم دی ما پکې اپلوډ کړی دی، او اوس په ریویو کې دی. د دې اپروول به هم موږ ته ملویږي انشاءالله ډېر زر. په دې باندې به هم ویډیو درته جوړوم. د ویډیو مقصد ته ورځو چې د دې ویډیو مقصد زموږ څه دی. که چېرته دلته کې تاسو وګورئ، دغه پیسې چې کوم ګټي، دا زما 3 ورځې کار دی. نو دا ګورئ، یو نوی ویبسایټ و. زما ډېرې ویبسایټ شته دغه شان نوره هم ډېرې زیاتې طریقې شته.
نو زه غواړم که چېرته تاسو د آنلاین پیسو ګټلو په باره کې انټرسټینګ وای غواړئ چې دا طریقې زده کړئ نو د دې په باره کې به زه تاسو ته داسې طریقې در زده کړم چې ستاسو په سوچ کې به هم نه وي تاسو به بالکل کولی شئ که تاسو ته انګلیش نه درځي هم تعلیم نه لرئ هم بیا به هم تاسو کولی شئ چې دغه شان پیسې وګټئ تقریبا 10 ورځې که 15 ورځې 3 ورځې ما کار کړی دی او هغې نه وروسته زه نیمه ګنټه ټایم مې هم نه دی دې ویبسایټ ته ورکړی لکه بالکل مې په دې باندې کار نه دی کړی خو بیا هم تاسو ته د دې ارننګ چې کوم دی تاسو ته ښکاري په دې طریقې سره دی چېرته موږ په لاس 7 کې وګورو ګورئ په لاس 7 کې موږ ته 3400 کسان راغلي دي چې له دې څخه موږ 25 یا دومره ډالر ګټلي دي نو اوس به دا څومره ټایم چې ووځي دې باندې به موږ ته ډالر راځي نو بس صرف دا کار دی ډیر آسان کار دی د دې یو فول کورس به زه تاسو ته جوړوم هله به جوړوم کله چې په دې باندې ستاسو هر ریسپونس راشي تاسو انټرسټینګ وای په دې کې نو زه بیا حتما تاسو لپاره دغه شان خوندورې طریقې اپلوډ کوم چې تاسو به حتما د خوښه وړ ګرځي که چېرته تاسو غواړئ آنلاین پیسې وګټئ نو دا تر ټولو ښایسته طریقه ده د دې په باره کې فول ډیټیل معلومات زه درکوم نو ګورئ دوستانو یو خبره په یاد لرئ چې د دې لپاره زما یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ کله چې تاسو زما یوټیوب ته راشئ وارث خان سکیلز ولیکئ په دې کې داسې ویډیوانې ما اپلوډ کړې هم دي چې ډېرې ښایسته ویډیوانې دي هغه زموږ په فیسبوک پیج باندې نشته نو ډېرې ویډیوانې چې کمې دي هغه زه په یوټیوب چینل اپلوډ کوم د دې لپاره زما یوټیوب چینل ته راشئ او په پلی لیسټ کې چې کلیک وکړئ دلته کې هم زما په ویبسایټو باره کې نور هم ډېرې ویډیوانې پرتې دي چې تاسو یې کتلی شئ دوستانو دا معلوماتو که چېرته په دې ویډیو باندې ستاسو ښه ریسپونس راشي نو زه به حتما تاسو لپاره د دې کورس وړاندې کوم کورس به درته جوړوم A to Z طریقه به در زده کوم چې تاسو څنګه داسې پیسې ګټلی شئ آنلاینو نو که ویډیو مو خوښه شوي لازمي لایک کړئ فیسبوک پاڼه حتما فالو کړئ زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ نو که د دې په باره کې څه هم تپوس کول غواړئ ماته حتما کمنټ کړئ زه به تاسو ته ډایرکټ ریپلی درکوم تر بلې ویډیو د لویه الله په امان